د اسلامي امارت زعیم شیخ هیبت الله خونزاده ویلي چې په تیرو کې یوه ولسوالي هم د واکمني په لاس کې نه وه خو بیا هم په رسمیت باندې پیژندل کېده. اوس افغانستان د یو قوي مرکزي حکومت لخوا په یو امر باندې اداره کېږي بیا هم نړیوال بېانصافي کوي اسلامي امارت په رسمیت نه پیژني. بل اړخ ته د بهرنیو چارو وزارت وزیر مولوي امیر خان متقي ویل چې له امریکې سره هغه پخوانۍ صفه واوښته. اوس غواړو چې موږ له ټولو سره ښه روابط ولرو. امریکا دې راسي په افغانستان کې د خپل سفارت خلاص کړي، د اسلامي امارت دې په رسمیت وپیژني. همداراز د افغانستان لپاره د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم مشوره امریکې ته دا وه چې باید افغانستان په انزوا کې پاته نه سي. د افغانستان او د امریکې اړیکې یا په رسمیت پیژندنه د امریکې لپاره ګټه کوي او که چیرته روابط د دواړو خواو څخه خرابیږي د امریکې رقیب تقویه کیږي. باید امریکا داسې څه ونه کړي چې په اساس رقیبان تقویه سي. بل خوا بیا د امریکې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او د امریکې اړیکې او بیا د امریکې لخوا د اسلامي امارت په رسمیت پیژندنه د امریکې له ګټو سره تړاو لري. د نن شپې تاوده بحثونه مو د رسمیت پیژندنې موضوع ده. په پروګرام کې را سره درې تنه قدرمن میلمانه دي. هر یو سیاسي او اقتصادي شنونکی ښاغلی سید اکبر سیال وردک، بل میلمه را سره سیاسي او د ټولنیزو چارو شنونکی ښاغلی سید عبادالله صادق او را سره سیاسي او نظامي شنونکی ښاغلی عزیز ستانکزی ده. په سلامونو مو هرکلی کوم. زه روح الله علیزی یم، تاسو ته تاوده بحثونه وړاندې کوم. ښه راغلاست تاسو ته م وایم. ستانکزی صاحب، د امریکې او د افغانستان په تړاو که ووایاست چې نن امریکا له افغانستان سره څه ډول اړیکې لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه دمخه تاسو ته، ستاسو دوو ډېرو درندو او قدرمنو میلمنو ته، ستاسو د تلویزیون محترمو لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات رسوم. او بیا هر سره دمخه د افغانستان د اسلامي امارت د ایجاد 15 کلن تلین مبارکي ټولو افغانانو او د اسلامي امارت محترم د رهبري هیئت ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. البته که د افغانستان او د امریکې د متحده ایالاتو د سیاسي یو تفاهم ایجاد په مورد کې زه خبرې وکړم. ما لدې 15 کلونو تر اوسه پورې دا خبر کړی چې امریکا حتما د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پیژني، که دا نن وي که دا سبا وي. اوس هم بیا وایم چې دواړه لازم او ملزوم دي یو بل ته. داسې 20 کاله په افغانستان کې خارجي قوتونه وو، روسیې سره موږ هم جګړه کړې ده، شکست ورکړی، ما اوس هغه د ښه روابط ورسره لرو. نوې صفحه او نوې یو سیاسي حل لاره زما په باور دا کولی شي چې هم د افغانستان مشکلات حل کړي، هم د امریکې دپاره یو اعتماد سازي او باورمندي منځته راسي. دا له ډېر پخوا نه د افغانستان د اسلامي امارت د اسلامي امارت او د امریکې اړیکې باید په کم ډول وي په اوس وخت کې؟ ګورئ، امریکې دلته تقریبا 20 کاله تیر کړي دي. دواړو خواونه کسان له منځه تللي، هم دې خواته افغانان شهیدان سوي، هم هغوی خپل عسکر له منځه وړي دي پکې له منځه تللي. خو دا ټول په څه شي راځي؟ د بن د جلسې په ګډونوالو باندې دا پړه باید څوک واچي چې په هغه وخت کې هم اسلامي امارت طالبان له جلسې نه محروم کړل، هم حزب اسلامي، چې دغسې یو ناورین منځته راغی. په هر صورت اوس له ډېر پخوا نه د افغانستان د اسلامي امارت هغه هیئت چې په دوحه کې ناسته، دا د امریکې او د ډېرو نورو هیوادو د چارواکو سره په خبرو بوخت دي. هماغسې چې د موږ محترم وزیر د خارجې دا خبره هغه ورځ وکړله چې موږ غواړو چې موږ سره روابط ونیسي، اعتماد سازي ونیسي او بالاخره دوی خپل سیاسي دفتر په افغانستان کې خلاص کړي. دا هم د هغوی په ګټه په دې ده چې اسلامي امارت له ابتدا نه دا ویلي دي چې زه د هیڅ چا په امورو کې مداخله نه کوم او
تربګنی ختم سواله جنگ وسو شکست ومنل سو او موږ دلته خپل حکومت ایجاد ک اوس غواړو چې نوې صفه له هغه هیوادونو سره علاوه خصوص شل کله دلته په افغانستان کې دی وجود درلود موږ یو ډرو که چیرته امریکا اوس موږ په رسمیت نه پیژني ګوري چې چین د هغه رقیب ده روسیا د هغه رقیب ده میدان ته بیا هغه را دانګي تر اوسه پورې خو موږ سره نه چین کوم کومک کړی د دې ملموس او نه روسي کوم کومک کړی ځکه موږ اقتصاد اوس باید وده وکړي او دوی د موږ د اقتصاد د وده په مورد کې اس نه کړي فقط د موږ معادن او د موږ سیاسي هغه مسایل چې دلته مطرح دي هغه دیتا ځان حسابي اما د امریکا لپاره دا مهم ده چې اوله د هغه په چارو کې ګوتې نه وهي افغانستان دوم د هغه هغه منافع په منطقه کې د افغانستان طرف حتی د هغه منافع ته پن ایجادي په دغه ورستنیو جنگونو کې د امریکا او د بعض نور مملکتونو لکه ایران د افغانستان اسلامي امارت خپل واغ عدم انسلاق او بی‌طرفي اعلان کړی ده او نور هغه چین او روسیه هغه هیوادونه چې د امریکا ګټه الته د هغوی د بخولاندې کېږي حتی اسلامي امارت دومره هغوی ته چانس نه ورکوي چې د نورو هیوادونو لکه د متحده ایالاتو د دلته ګټې پایمالي سي یا متضررې سي بنان وخت دې را رسېدلی چې د امریکا متحده ایالات هغه چې ډاکټر صاحب زلمي خلیلزاد خپل هغه وړاندیز وکړ هغه باید عملی سي اعتماد سازي نور زیاته سي او په اخر کې باید افغانستان پر رسمیت پیژندل شي چې هغه الته قوت په ملل متحد او مخصوصا په شورای د امنیت کې لري چې د افغانستان نماینده الته باید وجود پیدا کړي وردګ صاحب شرایط څه دي د رسمیت پیژندنې لپاره د حکومت څخه هغه باید پوره شي سلامونه علیزی صاحب ته او محترم میلمنو ته تاسو برنامه ټول لیدونکو او اوریدونکو ته کچیرته مونږ هغه د نړیواله سطح باندې د یو دولت هغه فکتورونه یا لاملونه وګورو چې باید نړیوال په رسمیت پیژني هغه خو مونږ بار بار په دې باندې بحث کړی ده په دې باندې تحلیل کړی چې باید نړیوال اسلامي امارت په رسمیت پیژني هغه فکتورونه او څلور لاملونه چې د یو دولت دی هغه پوره کړي دوامه خبره دا د اوسنی شرایط کې چې امریکا کوم شرایط دی نړیواله سطح باندې برابر کړي دي دا یو مشروطه شرایط دي چې د شرطونو پر اساس غواړي چې اسلامي امارت په رسمیت وپیژندل او یو نړیواله او سیمه‌ایزه اجماع هم په دې کې رامنځته کړي یا د تردید یا د تهدید په وسیله باندې چې نور هیوادونو ته اجازه نه ورکوي چې اسلامي امارت په رسمیت پیژني دا بار بار دوی په نړیواله سطح ویلي دي او هیوادونه تهدید کړي او هیوادونه هم کوشش کوي چې د خپل د ګټو او منافعو پر اساس که چیرته اسلامي امارت په رسمیت پیژني دوی به تحریمیږي دوی به تهدیدیږي په دغسې وضعیت کې چې نور هیوادونه جرأت د دې نه لري چې اسلامي امارت په رسمیت وپیژني ټول د امریکې اشارې ته ګوري څومره مهمه ده د اسلامي امارت دپاره چې توجه باید د امریکې خواته ولري له امریکې سره باید ځان تفاهم ته ورسوي موږ دایم تمرکز په همدې ده چې هغه قدرت سره موږ باید تعامل ته لاړ شو چې هغه د نړیوالو اړیکو یا د نړیوالو هغه ټول هغه مسیر او ټول تعاملات د دوی په واک کې دي که هغه په اقتصادي لحاظ موږ ګورو هغه په سیاسي لحاظ وګورو که هغه د بانکي سیستم وګورو تجارت وګورو اقتصاد وګورو یعنی دا یو قسم انحصار کړی ده نړۍ د دوی په انحصار کې ده له دغه انحصار نه که څوک راوځي دا هم تاثیرات نه لري د بیلګې په توګه چې موږ اوس مثال ورکولی شو چې روسیه افغانستان په رسمیت وپېژن ولې هغه تمه توقع چې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د ملت په هغه نارمل حالت ته موږ ورنغلو هغه هیوادونه چې د روسیې په محور وو هغوی هم دا جرأت نشو کولی چې اسلامي امارت په رسمیت وپېژني د امریکې دومره مسله ډېره مهمه ده منګه غواړو چې نړۍ هم په رسمیت وپېژني ولې د شل کلن تجربې او د سیمې هیوادونو تجربو ته په کتو سره د افغانستان ټول مسایل نړیوالو رسمیت پیژندنې پورې محدوده نه دي چې موږ دا فکر وکړو چې که نړیوال موږ په رسمیت وپېژني د افغانستان ټول معضلات د افغانستان ټول مسایل به ورسره حل شي ځکه په شل کلن نظام کې رسمیت پیژندنه وي ولې اقتصادي ستونزه موږ درلودله امنیتي ستونزه موږ درلودله داخلي کړکېچونه موږ درلودل ولې تمرکز د موږ ډېر باید په داخلي مسایلو باندې وي نه ځانونه نړیوال رسمیت ته
متکی اوسیږو ځکه هغه د ستونزو کچه به ورسره حل کیږي هغه د ستونزو کچه به ورسره راټیټیږي ولې په بشپړه توګه د افغانستان ټول معضله ټول مسایل نشي حل کولی صادق صاحب د امریکا لپاره پنځواکې تللی افغانستان ګټه کوي که تعامل ته ورسیږي یا په رسمیت اسلامي امارت وپېژني بسم الله الرحمن الرحیم علیزی صاحب محترم تاسو ته سیال صاحب ته همداسې تانګزي صاحب ته لیدونکو اوریدونکو ته د شمشاد سلام او درناوی وعلیکم السلام او دا ډیره ښه پوښتنه ده دا ډیره ښه موضوع ده او په دې باندې باید بحث وشي دا بحث یوازې زمونږ د ترمیز پورې باید محدود نه وي دا باید په دوحه کې وشي دا باید په ملل متحد کې وشي او په دې تړاو باندې امریکا په ځای د دې چې د افغانستان په تړاو باندې فکر وکړي یا حتی د سیمې په تړاو فکر وکړي اول د په خپل ځان فکر وکړي امریکا ته پکار ده چې دې لږ د خپل فکر او آند او تفکر او کم څه چې لري په د نړۍ په تړاو دا باید یو څه ځان طرف ته متوجه شي چې ما څه کړي دي نړۍ سره یا په دې نړۍ کې زما سیاستونه چې نظامی سیاستونه او د هغې پایله څه وه نن که افغانستان امریکې ته راسو پنځواکې تللی افغانستان په ګټه ده او که په رسمیت پېژندنې کې ګټه کوي همدې ته خو راځم مهرباني دې ته په دې راځم چې ته وګوره د ویتنام په تړاو باندې ستاسې بالاخره نتیجه څه شوله عراق کې تاسې جګړه وکړله نتیجه هم څه لاسته راوړله کومه بې ثباتي چې تاسې په سوریه کې منځته راوړله د انسانانو وژنه یا مثلا دا اوس چې په اوکراین کې څه وضعیت روان دی یا د افغانستان 20 کلن ناورین چې و تاسې لاسته راوړنه څه وکړله بالاخره امریکا تاسې ته اشاره ده د اوسني ټرمپ ته اشاره ده رئیس جمهور ته د دې ادارو ته اشاره ده چې بیا په دوحه کې یو قطر د یو وړوکې قطرې حیثیت لري د نړۍ کې دې قطر ته لا نړۍ خبرو ته کېنناسئ دا طالبان چې یوه ډله وه ستاسې په وړاندې جنګېدله تاسې هغې سره د میز تر شا کېنناستئ دا 20 کلن ناورین مو د میز تر شا حل نه کړ امریکا ته وایو که تاسې سیاسون لرئ که تاسې نظامیان لرئ که تاسې اقتصاد پوهان لرئ که تاسې د نړۍ په سیاست کې یو ځای لرئ که تاسې یو موقف لرئ که تاسې په وړو هیوادونو باندې حملې کړي دي او غوښتل هم دي چې خپل هیژموني هلته قایمه کوي اقتصاد مو پیاوړی کوي او د هغه ځای نه د انرژۍ یا تیل یا هر بد بلا چې ترې وباسئ د دې په تړاو مو څه کړنې کړي دي دا آیا دا مثبت وي دا د امریکا د ملت دپاره د دې حکومت دپاره د دغه لوی قدرت دپاره ستاسې د اقتصاد دپاره ستاسې هغه نوم دپاره چې دا اوس په اوکراین کې د ځمکې سره ولګېد په افغانستان کې خاورو سره خاورې شو په عراق کې وګوره د هغې نه مخکې په ویتنام کې وګوره اوس په ایران کې وګوره چې ایران دی په مقابل کې چې اسرائیل دی پخوا کې ولاړ و کښتۍ دې را روانې وې څه دې ورسره وکړل افغانستان کې بالاخره همدا خبره ته راځو د خپل افغانستان په تړاو باندې خبرې ته راځو چې تاسې پوښتنه وکړله چې دا ګټه ده که تاوان دی په جنګ کې د ګټه وکړه تاوان دی وکړه تاوان دی وکړه حیثیت د ځمکې سره ونه غورځېده آیا په قطر کې خبرو ته کېنناستلې د میز تر شا موږ آیا د خبرو قابل نه وو همدغه ډله چې تو سره په هغه وخت کې جنګېدلي او د خپل ټول هغه قوت سره که هغه نظامي وو که هغه سیاسي وو که هغه د نړۍ 50 هیوادونه وو که د نړۍ یو لوی پیغام د دنیا ته ورکړه چې د تروریزم په وړاندې جګړه کومه د مخدره توکو په وړاندې جګړه کومه د بشر د حقوقو د تامین دپاره جګړه کومه په افغانستان کې یو نمونه هیواد چې په هغې کې به ښه حکومتدارۍ د دې دپاره ځغاسته کوم او لګیا یم کار کومه آیا تا دا ټول لاسته راوړل آیا مخدره توکي صفر ته ورسېدل آیا تروریزم لا پسې وده ونه کړله آیا ستا هغه څه چې دي غوښتل چې مثلا نړیوال امنیت تامین کړي هغه تا تامین کړی شو آیا ځای افغانستان و چا پسې چې راغلی وي چېرته دې ووژه که وژلی دي هغه دې چېرته ووژه نو دا دی چې د افغانستان سره په دې تړاو که ته دې وغوښتل چې جګړه وکړي جګړه دې ناکامه وه فکر دې ناکام و سلا دې ناکام بالاخره ستاسو ځواب څه شي ده چې افغانستان په رسمیت اسلامي امارت وپېژني امریکا ګټه یې ده او که یې په دغه حالت نه پېژني 50% یې په رسمیت پېژندلی دی ستانکزی صاحب 50% د دې ټولو نه مخکې چې چا لا دا تصور هم نه کوو چې اسلامي امارت به په قدرت راځي او بیا به موږ ورسره تعاملات لرو یا به 50 استازولۍ لرو یا به روسیه راپاڅېږي او اسلامي امارت به په رسمیت پېژني هغه اسلامي امارت هغه ډله چې 20 کاله د امریکا سره او د ناټو سره جنګېدلې ده په افغانستان کې دا به په رسمیت پېژني نه د میز تر شا د هغه امضا څه وه مولوي صاحب برادر او ستا نماینده خلیلزاد چې نن په دې کم تړاو باندې کمې خبرې کوي او مثبتې خبرې کوي دا څه آیا دا امضا ونه شوله آیا پمپیو هلته ناست نه و آیا ته 21 هیوادونو نمایندګان ناست نه و ملل متحد ناست نه و د سیمې هیوادونه ناست نه و تا دا کاغذ د چا شی خپله نړیوال اعتبار و چې اسلامي امارت یې وسړی نو څه ورته وې
نور ورته څه چې 20 کاله مې جګړه وکړله حکومت مې دلته جوړ کړو هغه حکومت که په فساد کې اخته و هغه حکومت که په انارشۍ او ګډوډۍ کې اخته و هغه حکومت که د خپلو جیبونو په ډکولو سره اخته و هغه حکومت چې نه یې زما فکر وکړو نه یې د ملت فکر وکړو نه یې د دې خاورې فکر وکړو ټول مې زرما ټوله زما و ټول فکر یې د ځان په تړاو و نن هغه ډلې سره کېناستم چې هغه حکومت یې مې اګنور کړ جمهوري حکومت و ډیموکرات حکومت و خلکو دلته رای ورکړې وه خدای یو کې 1 لک خلکو رای ورکړې خو رایه وه ستا په نوم باندې دواړو لاس دې اوچت کړ چې تا هم وګټله او تا هم وګټله ستاسې خو جمهوریت دغسې و ستاسې د نورې نړۍ دپاره د وروسته پاتې نړۍ دپاره جمهوري نظامونه دغسې وو خو په هر صورت بهرحال چا سره کېناستلې آیا د حکومت غړي دې کېنول آیا د ناټو غړي دې چېرته کېنول که راسن مخامخ د امریکا نماینده د طالبانو د نماینده سره د مولوي صاحب برادر سره کېناستلی هغه هم د بندیخانې نه هم راویسته یعنې په کراچۍ کې بندي وو په پاکستان کې بندي وو راودیسته دلته دې ورسره امضا وکړله دا امضا یو نړیوال حیثیت لري که نه لري دا یو لوی فورم باندې تا د دې خلکو سره دا امضا وکړه کو دې نه کړله حقیقت کې تا دا رسما په دغه کاغذ کې په رسمیت پېژندلی او بیا دې تړونونه چا سره وکړل څه به ته کې څه به زه کوم دغه 4 یا 5 مواد چې دا تا د چا سره امضا کړه معنا دا ده چې 50% په رسمیت پېژندلی دی د خدای انصافداره چې جنګ دې د میز تر شا ختم ته ورسو پای ته دې ورسو او بالاخره دا لوی ناورین دې پای ته ورسو اوس خبرې د میز تر شا پای ته نشي رسولی اوس خو خبره ډېره اسانه بیرته راځم تاسو ته درنو لیدونکو دمه لرو بیا هم بخیر رالاست ستانکزی صاحب زلمی خلیلزاد یوه خبره وکړله چې زموږ له توقع پورته کار سوی هغه څه چې توقع د امریکې دی خو استازی ده چې کېده له هغه نه اسلامي امارت زیات کار کړی د دغې اشارې وضاحت تاسو وړاندې کوي چې توقع د امریکې څه شي و په 5 کلو کې او اسلامي امارت څه وکړله چې نن زلمی خلیلزاد مشوره ورکوي چې باید تعامل ته ورسیږي یا رسمیت ته له افغانستان اسلامي امارت سره امریکا تر ټولو مهم کارونه چې د افغانستان اسلامي امارت په 5 کلو کې کړي خلاف دغه تصورات او چې د افغانستان خلکو نړیوالو درلودل دا یو معجزه ده اوله بشپړ امنیت په افغانستان کې تامین ده ملوک الطوایفي ختمه شوه ډلې ټپلې د افغانستان نه ووتې او اوس په فیسبوکي جګړو لګیا دي حتی تعدید نشته داخل د افغانستان کې چاته بنسټیز کارونه په ډېر شدت روان دي هغه چې حتی رئیس جمهور د امریکا هم څو وخت مخکې یو د امنیت په مورد کې ویلي چې د شیکاګو له ښاره افغانستان کې امنیت ډېر ده دا یو لوی خبر ده او د بنسټیزو کارونو په مورد کې هم هلته دا خبرې شوي دي او زلمي خلیلزاد هم دا تایید کړې ده خپله عملا وینې راغلي څو ځلې او بیا تر مهمتره تر د ټولو بیا د مخدره توکو کښت او قاچاق تولید حتی په افغانستان کې له منځه تللی نشته د افراطي یا د تروریستانو سره د افغانستان د اسلامي امارت شدیدا مبارزه او د فتر د هغوی چې په افغانستان کې اوس حتی وجود نه لري که یو خال چېرته پټ وي بېله خبر ده د داخلي کړکېچونو ته خاتمه ورکول او نور داسې ډیر زیات هغه مثبت کارونه دي چې اسلامي امارت په دې 5 کلونو کې کړی دي او دا لړۍ روانه ده ادامه لري دغه اعتراف چې زلمی خلیلزاد کې دا د ډاکټر زلمی خلیلزاد اعتراف ده کدا د امریکای نظر ده چې وایي موږ له توقع پورته کار سوی ګورئ ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد اوله په اوسل وختو کلونو کې د افغانستان په دغه بحرانونو کې پاتې شوی ده او هغه ته ټول د افغانستان معلومات او دغه مجاهدینو نه نیولې د اسلامي امارت چارواکو ټول معلومات هغه سره ستاسو سوق څه نظر لري او په خاصه څه نظر درلود او امریکای کې هغه یو مقتدره سړی ده صاحب د رسوخته په خپل حکومت کې هر خبر څه هغه کوي هغه د خپل ژوند نه وایي اتمن یو اشاره ورته سوي او سنجیده خبرې کړې دي ما په باور چې
اوس د امریکای علایق زیاتره دي ته دي چې د افغانستان سره باید تعامل وکړي او دا اتمن کوي کې نه لوکي کې سبا وکړي. وردګ صاحب تاسو مخکې اشاره درلوده چې موږ باید له هغه چا سره رسمیت یا تعامل ته ورسیږو چې هغه قدرت لري یا نور دغه له اجازه بغیر څه نسی کولای. نن باید افغانستان اسلامي امارت توجه امریکای ته ولري که هغه نور هیوادونو ته چې د امریکای امر ته په تمه دي؟ ګوري اول خو موږ باید هیڅ کله دا له یاده ونه باسو چې امریکا په افغانستان کې 20 کاله تیر کړي دي، سرمایه گذاري کړي ده او د چي لپاره مبارزه کړي. دا خاوره هیڅ کله بل چاته نه پریږدي او دا ستراتیژیک موقعیت هیڅ کله له یاده نه باسي. او کومه خبره چې خلیزات کړي دا هغه رقیبان چې په نړیوال او په سیمهیزه توګه له امریکا سره رقابت لري، هم په اقتصادي لحاظ، هم په سیاسي، هم په نظامي لحاظ. هغو ته یو غیر مستقیمه پیغام رسولی چې دا ستراتیژیکه موقعیت موږ اوس هم له یاده نه وویستی او موږ به پر راتلونکي کې له اسلامي امارت سره د خپل تعاملاتو کچه نوره هم زیاتو. دوامه خبره، نو موږ ولې له بادار سره خبرې اترې نه کوو؟ ولې له بادار سره د نړۍ بادار او د نړۍ ارباب چې ځان بوري ولې له هغه سره مذاکرات نه کوو چې له فرعي هیوادونو سره، له فرعي حکومتونو سره موږ غواړو تعاملات ولرو، هغه تعاملات په هغه کچه تاثیرګذار او مؤثر او مثمر نه دي لکه کوم چې له مستقل حکومتونو سره چې موږ مذاکرات وکړو هغه سره تعامل ته ورسیږو. نو که چیرته موږ له امریکا سره تعامل ته رسیږو چې خلیلزاد هم په دې برخه کې یا خپل په ټویټ کې او د خپل هغه مرکه کې ورته اشاره کړې وه چې موږ امارت اسلامي باید امریکا له اسلامي امارت سره باید تعامل ته ورسیږي. ځینې برخو کې تعاملات هم وجود لري، ځینې برخو کې د امریکا خوښه هم شته، لکه موږ مثالونه ورکولی سو لکه د بندیانو په تبادله کې، د بانکي په سیستم کې، د بشري مرستو په رالیږلو کې. دا هغه څه دي چې امریکا په دې برخه کې تعامل لري. امریکا خوښه ده چې دا کړنې چې نن په نړیواله کچه له اسلامي امارت سره ترسره کیږي د کې د امریکا تعاملات او د دوی خوښه شته. او درېیمه اساسي مسله، د اسلامي امارت ډیپلوماتان اروپا ته تلل، یعنی هغه اروپا چې په ناټو کې او د امریکا په راتګ کې په افغانستان کې نفوذ درلود، واک او صلاحیت درلود، هغه ته د اسلامي امارت ورتګ په څه معنی؟ یعنی دلته بله پلمه نشته چې اسلامي امارت سره اروپا تعامل ته ودانګي. همدغه د مهاجرینو یوازینی مسیر ده، یوازینی باب ده چې دا باب خلاصیږي، پرانستل کیږي او اسلامي امارت به له نړۍ سره له اروپایي هیوادونو سره تعامل ته ورسي. رقیب ته چین چې ځان رقیب یا مخالف د امریکای بولي، په دغه موقع کې چې افغانستان غواړي له هر چا سره ښه روابط ولري، که چین له امریکای سره رقابت لري، د افغانستان دپاره څه کړي دي چې هغه توقع کړي؟ ګوري کله چې موږ د رقابت خبره کوو، یعنی چین د موږ د ګټو لپاره له امریکا سره رقابت نه کوي. چین د خپل د اقتصادي ګټو لپاره په نړیوال مارکیټ او سیمهیزه سطح باندې له امریکا سره رقابت کوي، صرف په اقتصادي ډګر کې. نورو برخو کې په نظامی ډګر کې، په سیاسي ډګر کې رقابت نسی کولای له امریکا سره. یوازینی مسیر او هدف چې د چین دغه نړیوال مارکیټ، اقتصادي مارکیټ، یعنی څه تمه چې افغانانو درلوده چین نه ده کړې. ګوري موږ په دې لحاظ زه په خپله په دې عقیده او په دې باور نه یم چې چین به د امریکا جایګاه په نړیواله سطح ونیسي. یعنی دا تمه توقع باید څوک له چین نه ونه لري، ځکه د چین هغه فکر چې ده، د چین هغه کوم موخې چې دي هغه اقتصادي دي، نه نظامی او نه سیاسي، نه په نورو برخو کې. صادق صاحب د اسلامي امارت زعیم وایي چې پخوا یوه ولسوالي د چا په لاس کې نه وه، خو بیا هم په رسمیت باندې پیژندل کېده چې کولی سي تاریخ په اوږدو کې د رباني هغه تنظیمي حکومت یا هغه د ده واکمني ته اشاره وکړو چې وخت کې ساحه نه درلود ولې په رسمیت پیژندل کېده. نن ټول افغانستان د مرکزي حکومت لخوا اداره کېږي، وایي په یو امر کنټرولېږي، په رسمیت نه پیژندل کېږي. نړۍ څومره په دغه برخه کې بېانصافي کړې؟ او دا هم بېانصافي ده او هم دوه مخی سیاست دی، هم هغه څه چې د
حکومتونو د خلکو د ارادې حق دی او حکومتونه یا مثلا کومه جغرافیه لري، ملت لري، حاکمیت باید ولري، هلته باید ثبات وي، هلته امنیت وي، هلته اقتصاد وده وکړي، هلته د هیوادونو سره باید موازي تعامل باید موجود وي، د تقابل څخه باید لاس واخلي. همداسې مثلا د ملل متحد د چارټر مطابق او د هغې د کنونسیونونو مطابق، د اصولو مطابق، د شورا د امنیت د امنیت د دغه لوی داعیې مطابق دلته باید په هیوادونو کې امنیت موجود وي او هیوادونه په خپله خوښه باندې حکومتونه وټاکي، ملتونو ته خپل خدمت وکړي، د دوی نه باید خوا او شا دغه مسله راته جواب کوي صادق صاحب. یوه ولسوالۍ په لاس کې نه وه په رسمیت پیژندل کېده، اما نن حکومت مرکزي ده نه پیژني، ځکه چې خپله دلته وکنه چې امریکا دلته وه، ناټو دلته وه او د ناټو غړي هیوادونه دلته وو، نړیوالې قواوې دلته وي، دا هیواد عملا اشغال و، دا اشغال شوی و. دوی چې څوک راوسي و هغه هم په خپله طبع راوسي، په بن کې چې کومه غیر متجانس ډلې ټاپلې او اشخاص او افراد یې سره راغونډ کړي وو، هغوی د ذریعه او د سبب په ذریعه سره، ځکه چې دلته دوی ماته خوړلې وه. دوی په داخلي جګړو کې خلکو ته امتحان ورکړ، دوی ته خدای پاک یو چانس په لاس ورکړی و، تاسې اشغال ختم کړی و، تاسې د روسانو اشغال شاته کړ، بالاخره هغوی ماته وخوړله. تاسې دلته افغانستان کې حکومت جوړ نه شو کړی، یعنی په یو حکومت په جوړونه کې ناکام شولی، حکمت عملی مو نه درلوده، د خپلو خلکو سره مو تعامل ونه شو کړی. چاته وایاست دا ډلې ټپلې چې تنظیمونه وو او څوک صدر اعظم وو، څوک رئیس جمهور وو، څوک دفاع وزیر وو، څوک د داخله چارو وزیر وو، او دلته لګیا په دغه یو ناحیې نه بل ناحیې ته خلک تللی نه. اصله خبره دا ده چې اوس ګیله کېږي له نړیوالو څخه. نن که افغانستان شرایط پوره کړي، هغه څه دي چې په اساس یې باید وپېژندل سي؟ له بده بخت علیزی صاحب، دوی نړیوال همیشه یو څه باید بانه کړي. که امریکا دا بانه کوي چې د افغانستان کې د بشري حقوقو موضوع را مخې ته کوي، یا د تعلیم او د تحصیل خبره مخې ته کوي، او یا مثلا نور موضوعات وي، نو تر ټولو لویه موضوع، تر ټولو لوی فکتور او عنصر چې هغه د یو ملت دپاره، د یوې خاورې دپاره، د خوا او شا د ګاونډیانو دپاره په سیمه ییزه او په نړیواله کچه باندې ته باید هغه خپل اعتبار لاسته راوړي. هغه څه دی؟ هغه د امنیت تامین دی. نو هغه وخت کې د امنیت تامین شوی نه و تامین شوی، لکه تاسو چې ویلې چې په یوه ولسوالي په لاس کې نه وه مګر په رسمیت پیژندل شي. نن چې افغانستان د یو مرکزی ادارې لاندې اداره کیږي، یو حکومت دی او اشغال نشته دی، ټول عواید خپل دي او خطر چاته متوجه نه دی، نو نن څنګه تاسې دوی په رسمیت نه دواړه خواوې باید کوم واقعیتونه درک کړي چې رسمیت ته سره ورسیږي؟ امریکا او افغانستان. امریکا او افغانستان باید دا افغانستان خو دا واقعیت درک کړی دی. معنا دا چې تاسې په دوحه کې د اسلامي امارت د غړو سره دا خبره امضا کړله، تفاهم ته ورسېدلی. امریکایان باید افغانستان نه ووځي، افغانستان ته چې طالبان راتل باید په کومو شرایطو، خو تاسې د دوی سره قرارداد وکړه، تاسې د دوی سره دا لاسلیک وکړه. نو افغانستان خاوره، د افغانستان خلک، د افغانستان اوسنی حکومت دا باید چاته ګواښ نه وي. دا اسلامي امارت باید د تروریستي ډلو سره چې دوی نومولي وو، که هغه القاعده وو، که نورې ډلې ټپلې وي، د دوی سره باید تعاون ونه لري، د دوی سره مرسته ونه کړي. د امریکا چې کومې ګټې دي یا کوم هیوادونه دي، هغه باید په سیمه کې ونه ګواښل شي. خاصه دا ټولې خو کېږي که نه، دا ټولې شوي دي، دا خو ټول امضا شوي دي. اوس خو ګوري په روسانو په خپله پوتین دا ویلي چې افغانستان یا اسلامي امارت، اوسنی امارت، دا یو عیني واقعیت دی چې باید موږ یې په رسمیت وپېژنو. د رسمیت پېژندلو نه علاوه موږ نشو کولی چې د اسلامي امارت سره په رسمي ډول موږ هغه رسمي کړنې چې باید ترسره کړو، مواد چې کوم دي، یا د امنیت دی، یا همکاري ده، یا همغږي ده، یا اقتصاد دی، یا مثلا نور لوی پروژې دي، دا باید په عملي ډول په مخ بوځو. نو آیا د رسمیت پېژندل نه کېږي چې ترسره یې نه کېږي؟ چین همداسې راوړاندې شوی دی، مثلا سفیر یې منلی دی، یا مثلا په هند کې تاسې وګورئ 3 وزیران یا فکر کوم 4م وزیر همالته لاړ، اولته دا په صحت په برخه کې، د تجارت په برخه کې، یا مثلا د خارجه چارو وزیر دا لارې هواره کړله، دوی راوړاندې شو. یا ایران ته وګورئ، نو
بیا څنګه تاسې د افغانستان په رسمیت نه پیژنئ چې په یو وخت کې یوه ولسوالي د واک لاندې نه هغه وخت هم په رسمیت پیژنده. نو دا یو غیر موازي، غیر اخلاقي، غیر سیاسي کړنه ده چې امریکا یې ترسره کوي. باید راوړاندې شي افغانستان په رسمیت وپېژني، چې هغه تعادل برقرار وي. ستانکزی صاحب په داسې حال کې چې د افغانستان او د امریکې یا د اسلامي اماراتو د امریکې ترمنځ د رسمیت پیژندنې مسله وړاندې سوې، دلته د څو څیرې راټول سوي، دوی هر یو انتقاد په دې درلود چې خلک له بدبختي سره مخامخ دي، وطن له بحران سره مخ ده، افغانان له افغانستان ځي. موږ دې ته آمادګي نیسو چې راتلونکی حکومت جوړ کړو، خلک موږ ته ضرورت لري. مخکې دې ستاسو سوال ته جواب درکړم، یو لاندې څه غواړم څه دا ووایم. تاسو مخکې دا پوښتنه هم وکړله چې د دوست نه پخواني حکومت سره ولسوالي نه درلوده، ولې په رسمیت پیژنده، اوس ټول افغانستان د اسلامي امارت د ولایت لاندې په رسمیت نه پیژني. هغوی د افغانستان د ګټو مخالف د بهرنیانو هر خبر منله او هغوی ته سر ټیټ کړی وو، بنان ډېر ژر به په رسمیت وپېژندل شول. خو د اسلامي امارت محترم مسؤلین بیا د بهرنیانو امر و نهي بالکل نه مني او نه بهرنیانو ته سر ټیټوي، ځکه دوی په رسمیت نه پیژني. تاسو وګورئ، اوله دا د بعضې مسایلو کې د افغانستان خلک هر څومره اسلامي امارت ته وایي پروا نه لري، بته نه پیلېږي، اما که یو بهرنی ورته وایي چې په داخل کې د دغه کار ته سبون ورکړي، بیا دوی باندې په دې بدلېږي چې د خپلو داخلي چارو کې قطعا چاته اجازه نه ورکړي، دا پاکستاني که چیني که ایراني که هر مملکت اجازه نه ورکړي. راغلو په دې کې چې معلمتا او سیاف او احمد او محمود او کلبي او مقصود او دا نور کسان چې د دوی دا خبر چې کړی ده، یو متل دا وایي څوک په کلي کې نه پرېږدي، وایي آس مې د ملک په کور کې وتړئ. دوی که دلته افغانستان ته راسي، خلک په کاڼو په تیږو په لوټو بدرګه کوي، له غټه یې نیولې تر واړو. دوی په افغانستان کې څه کړي دي؟ غیر له چور چپاول، غصب، تجاوز په عنف، تجاوز په مال ځان، په هر څه په دې ځل کې ګرځي، دوی کړي دي. نو دوی بیا په افغانستان کې ځای لري؟ دوی په افغانستان کې څوک پرېږدي؟ دوی په افغانستان کې بیا دې ته خوشحال په چای ګټي. زه به اوس هم درته وایم، بیا هم درته وایم چې جنګ اوس په افغانستان کې فقط فیسبوکي ده. HPCC صاحب دوی کې په غرب دې کې دي صاحب نیم ولایات نیسي، ولسوالیانو خو یې پخوا لا نیولي دي صاحب، حکومت اعلانوي. دا خوبونه دي سیوینې سره په نړۍ خراسه داخل د افغانستان ته. حکومت روره آسانه خبر نه ده، حکومت خو داسې نه ده چې پخواني حکومتونو کودتاګانې به وشوې. اوس خو د افغانستان اردو یو لاس ده، پولیس یو لاس دي، استخبارات یو لاس دي، خلک د حکومت شاته ولاړ دي، خلک د دې حکومت دفاع کوي، ولا که هیڅوک قدرت ولري ولا که جرأت ولري چې دلته امنیت خراب کړي. دوی یو ولسوالي څه کوي چې ولا قداري ولا که په لاسو کډو کې ونیسي، دا ټول پاکستان ورسره سي، چې د ایران هم ورسره سي. ته خو بیا ولسوالي کې ته خو ولایت کې هغه د موږ لیدل په سترګو یې وینو چې هغه څوک سر جکي په نیم ساعت کې. ستانکزی صاحب دوی یو بل څه ته اشاره کوي چې موږ باید اوس په دې کار وکړو چې راتلونکی حکومت باید څنګه جوړ کړو چې افغانستان له بحرانه وژغورو. خبر دا ده چې دوی اوس په دې رستورانتو کې کینی، وخت به موږ په دری کې یو متل وایي ګپای پیتوي میزن، یا د زمي کې به د لمر لاندې بعضې سپینګیري کېناستل، چورتونې به یې وهله، خبرې به یې کولې. دوی کانه په دوی سوې ده، اوس لاره ترې ورکه ده، لیوني ترې جوړ شوي، قدرت هم له لاسه ورکړی، ثروت هم له لاسه ورکړی، عزت، آبرو، حیثیت، هر څه دوی له لاسه ورکړي دي. د افغانستان خلکو دپاره دوی دغسې چلو صاف دوی هغه سوي دي، ټول روبونه راوتلي دي. نور دوی داسې کوم څه نه لري چې ووایي. ستانکزی صاحب دا چې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې موږ خپلو ګټو ته ګورو، اسلامي امارت سره مخ ته ځو، دغه مسله څه واضح کوي؟ 3 کاله پخوا د ډاکټر صاحب خلیلزاد مصاحبه ونه وړېده چې د دوی په مورد کې وړي چې بیا به هغه توپکونه بیا به باډیګارډان بیا به حکومت بیا به چوکۍ پیسې او مقام خلاص وو. امریکایي قطعا دوی سره کومک نه کوي، بالکل دوی ټول تحت کړي دي. زه درته د اوس دغه جوړم که نن وي که سبا دا پلاستیکي جنرال چې دلته په داخل د امریکې کې یونیفورم
ځان کوي او افغانستان خواته ګوته نیسي او ګوپی هغه د پاکستان په لمسون باندې ځکه دلته هیڅوک د حق نه لري چې له رسمي یونیفورم د بل مملکت تایید کړي دلته هغه آتشه د نظامی سوي حق د دې لري چې یونیفورم په ځان کې او یا کوم مراسم وي نور څوک نه لري نو دوی ته ورکړي نن سبا د ټولو ګیلمور ټولي په خدای ټول راشدي په تیاری کې نه سي افغانستان کابل میدان یوې کې راکته کې بیا بسوي سات الته جنگي خلی ګوري سات طالبان ته طالبان سو سره کېم طالبان بیا ما فکر ذکر دوی زړه ډیر لوی ده او همیشه دوی له حسنه کار اخیسته ده او هم دا بایسه وای د څنګه د وینې خلک ترګر در روان دي راځي درنولدونکو دا مالرو بیا هم خیر آلاس وردک صاحب تاسو د اړتیاو په اړه کوئ نن امریکا او افغانستان په کومو برخو کې څه اړتیاوې سره لري اول خو ډیر اساسي خبره ده چې کله چې موږ د جیوپولیټیک موقعیت هغه ارزښت وګورو امریکا چې د 20 کاله په افغانستان کې و د دې لپاره وجود درلوده د دې لپاره حضور درلوده چې هغه د سیمایز کم رقیبان چې د سیمایز کم سیاستونه و د دې د کنټرول لپاره په افغانستان کې اوسېده اوس اساسي خبره د امریکا لپاره دا ده چې په افغانستان کې چې کوم حکومت ده کوم حاکمیت ده دا داسې کړنې ترسره کړي چې له دې سیمې نه نړیوال امنیت نړیوال ثبات ته کوم خطر نه پیښیږي نو امریکا همدغه تعریفوي چې لدنه کومه تمه توقع چې دوی درلودله لدنه پورته کار کول 20 کاله د همدغه عناصرو لپاره امریکا مبارزه کړې تر اوسه پورې هغه 20 کلنه نتیجه پایله چې کوم وګوره هغه منفي وه ولې اسلامي امارت په 15 کلونو کې هغه مثمره نتیجه ترلاسه کړله چې امریکا هم په دې باندې اعتراف او په دې باندې اقرار کوي چې امارت اسلامي د سیمې او د نړۍ امنیت لپاره مؤثره کارونه ترسره کړي کله چې موږ دغه عناصر تعریفو او دغه ګټې تعریفو دا په دې معنی دي چې اوسنی نظام اوسنی حالت د امریکا او د افغانستان لپاره مؤثره ده دوم اساسي خبره دا ده چې امریکا څه غوښتل په دې سیمه کې امریکا د چی لپاره راغلی نه ویل چې دغه حالت چې په افغانستان کې وداد نړیوال ثبات ته نړیوال امنیت نړیوال سولې ته خطر و د دې د دفع کولو لپاره راغله اوس هغه معادله چې د بدله شوې ده اوس امنیت ده اوس ثبات ده اوس سوله ده ځکه دا اقرار خپل امریکا کوي او دومره مسله که امریکا دا پیره که څوک وایي چې امریکا به افغانستان ته راځي دا د خپل افکارو نه د خپل احزانو نه وباسي ولې یو اساسي خبره و دا پیره د امریکا راتګ افغانستان ته په اقتصادي لحاظ وي د امریکا راتګ به په تجارتي لحاظ وي د امریکا شتون بدلته په اقتصادي لحاظ اوسیږي په سیاسي لحاظ نه په نظامي او نه په استخباراتي لحاظ په دې سیمه کې او د افغانستان سره تعامل به په دغه درې عناصرو باندې ولاړ په دغه درې اهدافو باندې ولاړ دوام ګوري ته حرکتونو ته اشاره وکړه د سمې سادات کوم حرکت چې دا په امریکا په قطار کې سب سوی چې حالته خیري بنسټونو په قطار کې سب سوی ده نه د یو سیاسي حرکت په توګه د سمې سادات کوم حرکت چې دا د خیري بنسټونو په قطار کې سب سوای ده یعنی هغه چې کوم پیسې راټولای کوم فعالیتونه کوي هغه د خیره بنسټونو په هغه باندې باندې فعالیتونه کوي په امدی باندې خلک د بازی ور کوي خلکو ته خلک لای په دې نامو پیسې راټولوي چې موږ خیره کارونه دلته کوو ولې د دې تر شابه راځي هغه څوک چې په افغانستان کې بیوزله بیچاره د تیر نظامونو پاتې دي هغه ته په دې نامو پیسې ورکوي ولې هلته هغه سایډ د خیره بنسټونو په سایډ کې دا د خیره بنسټونو په نامه د دوی حرکت سب نه دی یو سیاسي او نظامی امریکا نن چاته اهمیت ورکوي د افغانستان اسلامي امارت ته او که هغه څیرو ته امریکا چې کله موږ وایي چې امریکا د خپل د هژموني د ساتلې لپاره مبارزه کوي د خپل د اقتصادي ګټو لپاره مبارزه کوي د خپل د سیاستونو لپاره مبارزه کوي نو دلته دا واضح کیږي چې د امریکا ګټې په اوسني نظام په اوسني حالت او په اوسني وخت دي نو هیڅ کله د امارت بدیل پسې امریکا تر اوسه پورې نه
وینا کړې ده او نه یې ویلي تر اوسه پورې چې موږ په افغانستان کې یو بل بدیل رامنځته کوو. هیڅ نه و دا خبره تر اوسه، نه امریکایانو کړي، نه د امریکا چارواکو کړي او نه خلیلزاد کړي. څومره ضرور ده چې باید امریکا په افغانستان کابل کې خپل سفارت فعال کړي؟ زه وایم له ټولو نه بهتره ده او له ټولو نه ضرورت او لازمه ده چې امارت اسلامي ورسره تعامل وکړي او امریکا راسي په افغانستان کې د خپل هغه سیاسي او ډیپلوماټیک فعالیتونه په افغانستان کې شروع. مننه. صادق صاحب، د امریکا او د افغانستان ترمنځ روابطو کې څوک چې کله د امریکای خبرو ته ګوري چې که منفي خبره کوي هغه اړخونه بیا کوشش کوي چې ځان ورنږدې کړي. مثلا پرون عطا احمد نور اسلامي امارت ته وایي چې تاسو ما نه پیژنئ، تاسو محقق نه پیژنئ، مارشال دوستم نه پیژنئ، چې موږ څوک یو. هغه خو داسې ده چې هم افغانانو ته هم اسلامي امارت ته هم امریکایانو ته هم نړیوالو ته ازمودن خطاس ازمایل شوي خلک دي. دوی دلته 20 کاله موجود وو. دوی د هغې نه مخکې په داخلي جګړو کې ښکېلو. د داخلي جګړو نه خلک سپېږمو ته رال، بالاخره اسلامي امارت منځته راغی او دغه اسلامي امارت د دوی لمنه غونډه کړله. افغانستان کې یو نسبي امن راغی، یو هغه د خلکو سر مال او آبرو چې هغه حفاظت وشو، د ملک الطوایفي څخه مخنیوی وشو، د افغانستان عملا د تجزیې څخه چې خلکو لوحې لیکلې وې چې به خراسان زمین خوش آمدید، د هغې نه مخنیوی وشو. او هغه څه چې یعنی د یو حکومت د یوې جغرافي، د یو تاریخي هیواد، د یو تاریخي او د برم نه ډک ملت دپاره ضرور هغه یاده شلو، هغه په ځای شلو. دا چې ولې په مخ لاړ نه شلو هغه نور ډېر عوامل. اوس راځو دې ته چې دوی خو ازمایل شوي څیرې دي که نه، اوس دا خو چا راوستي وو، اوس هغې بیا وازمایي، خو نه ازمایل کېږي. که د هغه د دوی جنرال دی، که هغه سیاسون وو، که هغه وزیران وو، که هغه په دې واحدونو کې والي وو او که ولسوال، ټول وازمایل شو. دغه 3 تریلیونه ډالر دا څه شلو؟ دا په میلیارډونه ډالر څه شلو؟ دا تاسې ته سپارل شوی حکومت چې 20 کاله کې په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ، په نظامي لحاظ او د نړیوال سټیج کې تاسې وپېژندل شولئ، داسې یو حکومت تاسې څنګه وپرځېده؟ دا هم څنګه د لاسه ورکړو؟ آیا د خلیلزاد به نه ویل یو ژورنالست په CNN کې و که په کم شبکې دغه کې وده؟ مهرباني خبره د خلیلزاد وکړي، څه یې وایي؟ هغه تپوس یې وکړي ژورنالست چې د که چېرته طالبان په کابل باندې حمله وکړي، افغانستان کې د نظامي تحرکاتو کې، نو د اردو به یا د 3 لکه پوځ به څونه وخت دوام وکړي؟ نو هغه ولي پورته وویل کېدای شي نهایت 6 میاشتې، نهایت 6 میاشتې، او په 11 ورځو کې راغونډ شو. اوس څه اعتبار لرئ؟ خلکو ته څه اعتبار لرئ؟ بهرانیانو ته څه اعتبار لرئ؟ تاسې د خپل ځان سره لږ فکر وکئ، من حیث یو جنرال، من حیث یو وزیر، من حیث یو سیاسي کارپو چې هر څوک وایي دلته کار کو، والي وایي، ولسوال وایي، قماندان د امنیې وایي، ځان سره لږ فکر وکئ چې تاسې به ویلې چې دا د پلاستیکي څپلو سره راغلي دی، به مثلا مارشالان هم په تاسې کې وکړه نه؟ دا خو ډېره لویه رتبه ده او دا خو ډېر لوی شرم دی چې تاسې هغه څوک چې په موټرسایکل سپوري او ټانک ځغلی، که نه دا ډېره عجیبه ده. نو تاسې څه دا وطن هم وساته وم نه ساته؟ آیا پیسې هم راجمع نه کړې دي؟ د دې خلکو په نوم چې کومې پیسې اوس مخکې سیال صاحب ویلي چې د دوی دا کوم بیانونه چې ورکوي دوی په خیریه موسساتو کې ځان درګي، دغه خیریه موسسات دي ورته چې وروره دا څه وی کې څه او زمونږ نه پیسې په څه بنیاد باندې راغونډې د بې ثباتۍ دپاره لګوي؟ نو دوی خو ازمایل شوي خلک دي، د خلکو دپاره وازمایل شولی. تاسې 20 کاله د نړۍ پیسې د سره وي، نظامي قوت د سره وو، اقتدار د سره وو، قوت د سره وو، هر څه د سره وو، هر څه دې د لاسه ورکړل. چې د لاسه دې ورکړل، اوس دا ملت په کومو په ناسمو بیاناتو باندې بیرته راغونډولی شي؟ ولې څنګه یې راغونډوئ؟ بس پای ته رسو، امریکا او افغانستان باید څنګه مخته ولاړ سي؟ همداسې د مخکې لاړ شي لکه څنګه چې په قطر کې مخکې تللي وو، او داسې د فکر وکړي چې څنګه په د افغانستان کې دننه کومه جګړه روانه وه، امریکا د دې نه انتباه واخلي. نه افغانستان کوم فرصت ایجاد کړی د امریکې دپاره؟ ډېر لوی فرصتونه دي. افغانستان مرکزي حکومت لري، دلته سوله شته، خپله د یوناما نه وایي په ملل متحد کې په شورا د امنیت کې غږ ونه کړه چې دلته ثبات دی،
او اوس غږ نه کوي چې ورځ تر بلې دلته ثبات په افغانستان کې قوي کیږي. اقتصاد یې وګوره هغه کومې چارې چې د لوی پروژې دي، ټاپ دی، ټاپي دی، کاسازر دی او د انرژي انتقال دی در مرکزي اسیا نه جنوب د اسیا ته او د هیوادونو ورو تر ورو راوړاندې کېدل دي. اگر چې یوازې یو روسانو په رسمیت پیژندلي، نور هیوادونه د خپلو ګټو دپاره، د اقتصاد د پیاوړتیا دپاره، د تروریزم د مخنیوي دپاره سره نږدې کېږي. خو دا لار ده، نو امریکا دې هم د دې نه انتباه واخلي، راوړاندې شي که روسانو په رسمیت پیژندلي دی د خپل سفارت خلاص کړي. ستانکزی صاحب، امریکا او افغانستان څه باید وکړي دواړه؟ چې اوله خو به زه اوس تاسو ته بیا هم وضاحت درکړم. هغوی چې لکه سیاف لکه د مسعود زوی د عطا محمد او دوستم دا خبرې کوي، یا تاسو هغوی نه وایي چې پتلون مخبري شو او د تا د مارشالي دوستم د مارشالي د ریشي وړکی تعقیب په ځان کې کړي و. شرم درته حیا نه درته زتا مخکې لغره لاسو د مخکې کې دوه دانه موټر سایکل نه بکې د جانش د ایراتانو په پلو باندې جاینو پتلون یې وستلی و سره همداسې منډي وهلې سره ځان وباسي، سر وباسي، خپل ناموس وباسي. ګوره د شرم خبر د دوی ته بس د نور دي اواز نه پورته کوي. بل دا چې تاسو ولې د امریکا په مورد کې وبکې دواړه څه باید وکړي، افغانستان او امریکا؟ ګوره امریکا اوس د ته چمتو ده، د ته ماده ده. زه باوري یم ځکه پخواني حکومتونو به لمن ورته نیولې وه چې واچوه. اوسنی حکومت له امریکا نه اقتصادي مرستې که د یو څو مودې لپاره وغواړي، نورې نه غواړي ځینې، ځکه خودکفایي ته یې ډېر رسي. یو دوم داسې هغوی به ورته عسکر رالېږل او دلته به په افغانستان کې مړه کېدل. طالب ضرورت نه لري د چا عسکرو ته، د چا حکومت ته. دوی خپل عسکر لري. امریکا له دې نه ډارېږي چې د دې افراطي ډلې دلته قوي نیسي، قطعا نه تروریستان رانیسي، نه راځي او هغه له دې نه ډارېږي چې دې نه حمله په ما باندې ونیسي. بالکل هم نه کېږي. دوی ژمنه ورکړي او حکومت د افغانستان دومره قوي ده چې د دې نه اجازه چاته نه ورکوي چې پل راکړي او دا بیا پاتې شو چې حمله له دې نه وکړي. بنان امریکا اوس ډېره زیاته لیواله ده. زه همدغه نه تاسو ته وایم چې د دوی په منځ کې داسې کوم لوی مشکل نه ده پاتې. یو داخلي مسایل دي، هغه موږ په خارجیانو پورې اړه نه لري. نور بهرني پالیسي دپاره ټول خپل هغه موازات مننه کوم. ژوندی اوسې. داخل کې باید څه وکړو؟ تا ویلي چې دا خلک دوی وایي چې مونږه پیژني. مونږه دا معلم صاحب خو پیژنو چې 20 کاله د حیرتان ګمرک عواید په خپل جیبو کې اچول، چپاور یې کوو. مونږه دوستم خو پیژنو چې په دشتې لیلی کې څومره انسانان وژلي. مونږه محقق خو پیژنو چې په افشارو کې څومره انسانان وژلي. منګه دا نور خو پیژنو چې ګمرکات دا و ګمرکای د افغانستان هر چا ځان ته صاحب کړي، ځان ته شور کول. د افغانستان خلک له دوی نه یو مثبت تعریف نه لري، د افغانستان خلک له دوی نه یو منفي تعریف لري. نو کچیرته دوی په دغه سي بد کړنو باندې، دغه سي منفي کړنو باندې بیا راځي په افغانستان کې حاکم کیږي، زه فکر کوم چې دا به هرگز دا کارو نشي او هیڅ کله به افغانان په خوا نه دري. وردګ صاحب، صادق صاحب، ستانکزی صاحب او درنو لیدونکو، تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي پورې مو په خدای سپارم. خوشحاله شئ. له لیدلو مو مننه.